د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشئ، د وخت مو په خیر. په غواړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستي خبرونو ته. نن دوشنبه د وږي یا د سنبلې د میاشتې 19مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 10 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له ایران څخه افغانستان ته د باکیفیته درملو پر واردولو خبرې وشوې. له نشهیي توکو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسیون پرانیستل شو. او خپلمنځي اختلافات تیر شپه لږونه زره اسرائیلیانو لاریون کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. له ایران څخه افغانستان د باکیفیته درملو پر واردولو خبرې وشوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي پرون د ایران د درملو د تولید د یو شمېر لوی شرکتونو له مسؤلینو سره وکتل. باختر اژانس ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې نورالدین عزیزي د ایران د درملو تولید، لوی شرکتونو له مسؤلینو سره باکیفیته درملو واردولو او د بې کیفیته او تقلبي درملو د مخنیوي په لارو چارو خبرې کړې دي. د ایرانی شرکتونو مسؤلینو هم په افغانستان کې د خپل شرکتونو د څانګو پرانیستلو او د خامو کیمیاوي موادو پر تولید چمتووالی ښودلی دی. او همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د یاد شرکتونو د پروګرامونو هرکلی کړی او ویلي دي چې اوس مهال افغانستان ته د باکیفیته درملو پر وارداتو هیڅ ډول محدودیت او بندیز نشته او له هغوی څخه غوښتي دي چې راشي او په افغانستان کې د پانګونه وکړي. له نشهیي توکو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسیون پرانیستل شو. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ له نشهیي توکو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسیون پرون په سپیدار ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې پرانیستل شو. ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په یاد غونډه کې ویل د کمیسیون له نشهیي او مسکراتو سره د مبارزې د همغږۍ او هدفمند اقدامات په موخه رامنځته شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي امارات له حاکمیت راوروسته په افغانستان کې د نشهیي توکو کار تولید او قاچاق صفر ته نږدې شوی دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال زیاته کړه چې وروستي وچکالي، سیلابونه او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم سخت زیانمن کړی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشهیي توکو په له منځه وړلو او کروندګرو ته د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. او خپلمنځي اختلافات تیر شپه لږونه زره اسرائیلیانو لاریون کړی. تیر شپه یو ځل بیا د تل ابیب سړکونه د 4,000 د حکومت او پر ځانګړې توګه د نتنیاهو ضد قریدلو لاریون کوونکو شاهدانو. دغه لاریون کوونکي سیونیستي رژیم ګواښلی او خبرداری ورکړی کله حماس سره د اوربان هوکړه لاسلیک او عزیزان د فلسطیني مجاهدینو له بند غورخوشي نشي نو اسرائیلي ښارونه ته به اور واچوي. اسرائیلو کې د حکومت ضد لاریونونه وروسته له هغې پیل شول چې نږدې یو کال په تېرېدو له هم نتنیاهو رژیم نه دی توانېدلی چې د حماس له بند څخه خپل اتباع د راخوشي کولو لپاره ګټور اقدامات وکړي. دغه لاریونونو وروستیو کې د دې له امله زور اخیستی چې تېره اونۍ غزه کې د 6 نورو بندیانو یو امریکایي او 15 اسرائیلي مړي وموندل شول. د
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي بیا عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.